اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې سردار اکا په الماس پسې ورغی او دې ته یې وهڅاوه چې د شورا پرېکړه د ولور په هکله ومني، خو الماس قانع نه شو. اوس به دا واورو چې زړور ته د ټوخي سره تبه ولې پیدا شوې. وی الله وی الله وی زما خو ډېر سخته تبه ده خدایه. وی جمعې ته هم لاړ نه شوم. وی الله. زړور خانه زویه، خیر خو دی که نه؟ څنګه تر ناوخته پورې په کوټه کې پروت یې؟ جمعې ته هم نه یې تللی، خیر خو دی؟ وی مورې لږه تبه مې ده. تبه دې ده؟ ته راکه دا لاس دی. وی ته خو داسې سرې تبې نیولی یې، دا لکه چې د همدې ټوخي سره درته پیدا شوه. زویه سینه بغل خو به نه یې؟ مورې نه پوهېږم، خو کیدای شي چې دا تبه مې د ستړیا په وجه یي. نو وزویه تا خو څه کار هم نه دی کړی، په څه شي باندې ستړی شوې؟ مورې ګش نه کوم، د تبلیغ لپاره ډېر زیات ګرځېدلی یم او بیا مې د هر چا سره خبرې هم کولې. نن سبا خو د خلکو پیدا کول هم مشکل دي او بیا ما سره خو بیخي څوک ودرېږي نه. زویه که هر څه دي خو ته یې ډېر خراب کړی، لږ د ډاکټره پورې نه ځې؟ نه نه مورې الله به خیر کړي، انشاءالله روغ به شم، دومره خبره نه ده. سمه ده نو ښه ته دې سر کېږده، زه به درته لږ څه شی راوړم چې ویې خورې. مورې حاجت نشته، ځان مه په عذابوه، اوس مې تبه ډېره ده، خوراک هم نشم کولی. چې تبه مې لږه راکمه شي بیا به ګورو. وه خدای خیر، د تبې نه غونډ لړزېږمه. مطلب شه خدای دې خیر کړي، څنګه دې دا د څپلۍ پوندې داسې کلکې وتړلې؟ چېرته ځې؟ لکه چې لرې ځای ته دې د تلو اراده کړې که څنګه؟ ملک صاحب که رښتیا درته ووایم نو اراده خو مې د نږدې ځای کړې ده، خو دا چې د څپلیو پوندې مې کلکې وتړلې اراده مې پخه ده، هغه هم د شورا په مقابل کې. بس مطلب شه نور دا د شورا د مقابلې خبرې مه کوه، خوند نه کوي در سره. ملک صاحب بلا دې واخلم، دا ځل به ته وګورې چې دا ځل به زمونږ خبره د خیره په شورا باندې د بره یي. نه نو څنګه به پورته یې؟ ته ما پوه که کوم خوب دې لیدلی دی؟ چا درته ډاډ درکړی چې داسې غټې غټې خبرې کوې؟ ملک صاحب خوب مې نه دی لیدلی، فکر مې کړی، فکر ما خو تا ته ویلي و که نه چې ما ته لږ وخت راکړه چې زه ورباندې لږ فکر وکړم، او اوس مې دا فکر وکړ چې زه باید د شورا د مخالفت لپاره خلک پیدا کړم، خلک تر څو زمونږ خبره پخه شي. نه دا کار خو ته هم مخکې کړی و مطلب شه، خو هسې زما دغه پیسو کمی راغلی و. ملک صاحب دا ځل به نه ستا پیسې لګېږي او نه به ته مایوسه کېږي. مخالفین د وحدت په کلي کې پیدا کوم چې د شورا په اپوزیشن کې ودرېږي، بس چې هلته زما ملګري پیدا شول بیا په شورا باندې بري کېږو. هاي څه ووایم نو، خو ځه توکل په خدای، ته دې خپله هڅه وکړه، خو دا هم واوره مطلب شه چې پخوا یوازې خبره د شورا وه، اوس د ملک بهادر هم ده. که مخالفین پیدا کېږي نو هم به د شورا مخالف وي او هم به د ملک بهادر. بلا دې واخلم ملک صاحب، دا ځل ته بېغمه اوسه، بېغمه. زه به په یوه غشي باندې دوه ښکاره کوم، دوه. تا ته خو معلومه ده
چې زما نوم مطلب شاه دی، مطلب شاه. او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي، روغه. نو داسې خبرو ته به مې فکر څنګه دی؟ د پرخې پلاره لږ غوږ راته کېده، یو خبره درته کومه. وایا خبره راته کې، یو خو ستاسو د لاسه به مې غوږونه نور کاڼه شي. ویوه څه وې، څه دې ویلو؟ ما ویله هغه شورا چې درته کوم ولور ټاکلی هغه ومنه. څومره ومنه؟ څه شی ومنه؟ منونه نه خیمه، ویمه چې د شورا فیصله ومنه. هغه ولور چې ټاکلی په همغې قناعت وکړه. چې شی قناعت وکړمه؟ ولې؟ بیا مخوانه مې اخوشه غوږونه دې راته وخوړل. قناعت وکړه. بیا ما یو غیران هم کم ناخلمه. ښه ملګری غوږ دې دی وا دې اورېدو. نو ته ولې دا د شورا نیکي په سینلا وکې؟ همدا شورا وه چې ته د زړور د لانجې نه خلاص کړې. که نه نو دومره دا وه چې په کومې جنۍ وشي هغه بیا تر مرګه لانجه منوي. شکر وباسه چې لور دې په خپله خوښه بل چاته ورکړه. د غوږ نه مې لرې شه. درته ویمه ښه چې زه ګوره نه د زړور نه ډارېدم او نه مې د هغه ډزې اورېدلې دي. نو لور به مې څنګه ورکوله؟ داسې مفته خبرې وي. نو ته خو ډېرې خبرې نه اورې که نه چې بیا وروسته درته لانجه جوړوي. دا اوس هم کیدای شي شورا څه فیصله کړي خو تا به نه یې اورېدلي. هسې نه چې خدای مکه د فیصلې په انکار کې تا ته کور ونسېږي. لکه په کراره غږېږه. غوږونه دې راته کاڼه کړه. ولې داسې اسانه ده؟ فیصله وروسته شوې وروسته او ما لور مخکې ورکړې ده. دې خبرې ته دې پام دی که نه؟ د شورا نه لږ تنګ یم چې دلته راته بله شورا کور کې جوړه شوې ده. اخله وته غلي کښېنه بابا. حسن خان کاکا دا صابون واخله، خو ور باندې لاسونه وینځه. خاد شي جعفر زویا، خدای دې د ښې ورځې خاوند کا. خدای وکړي چې دا د لاسونو وینځل راته ګټه وکړي. وی ګټه به څنګه نه کوي؟ زه خو نن سبا رادو ډېر اورمه. ډاکټران پکې همدا وایي چې څو ځلې لاسونه په صابون ووینځئ، دې سره د کرونا خطر کمیږي. بس خدایم دې تی په خپل فضل باندې خلاص کینو. بندگی وسه د منګ به کوو. او باز یو نیم پکې شته دی هغوی وایي چې دا بس خبرې دي. و د خدای نیک بختو، خدای درته عقل درکړی دی، د ځان ساتنه فرض ده. رښتیا دي ویل. او رښتیا زړور خان مې نن کلي کې نه دی لیدلی. چېرته تللی دی که څنګه؟ یو چېرته هم نه دی تللی. زه خو چې راتلم په کور کې و، خو دا حالت یې داسې ډېر ښه نه و. ما ته ښکارېده چې ټوخی هم زیات شوی و او تبه یې هم وه، ځکه جومات ته هم سهار نه وتلی. بس ښې کړي که نه؟ ویم چې څومره په کور کې پاتې شي هغومره ښه ده ورته، او موږ د پاره هم ښه ده. های ویم که دا یو شیبه طبیعت را جوړ شو نو بیا په کور کې نه کینی. دواره به وایي چې په ګش باندې ځم، مانځله ځم، دا کوم او هغه کوم. بس خدای تعالی دې پوی کړي نو. ما خو ورته څو وار وویل چې د علامې دې ښه نه دي ګوره. او حسن خان کاکا که زما منې که نه ګوره ته هم ورسره نږدې کښېننې. نه جعفر زویا، زه ورسره څنګه نږدې کښېنم؟ زه ورسره نږدې نه کښېنم. او زه چې کور ته وځم ننوځم نو لاسونه په صابون مینځم. ویمه ډېر ښه کې، خو بس دغه ورته ووایه چې خیر دی د خدای خاطر وکړه په کور کې ایثار شه. زه به ورته 100 وارې ووایم، ورته مې ویلي دي، خو زما خبره هغه کله مني. خدای خبر شه چې د دې تبې او ټوخي نه به څه بلا جوړیږي. مطلب شاه پیاله ماړه وه چې اوس خوندور شو. نه مهربانه، بس دی، چا مې ډېر وڅښه، چا د پخوا نه خوندور و. ښه اوس به راشو خپلې خبرې ته. زه خبر شویم چې ته پخوا د خپل کلي د شورا نه راضي نه وې،
او اوس چې ستاسو شورا زموږ د شورا سره یو ځای شوې ده نو اوس خو به ته خامخا خفه او دا خبره خو ده خو شورا ته زما خبره کم اهمیت نه لري داسې مه وایه زم د شورا اپوزیشن یم خو شکر دی خبره مې ښه درنه تړل کېږي بس داسې به وکړې چې ته به ما سره اوږه په اوږه ودرېږې د اپوزیشن په توګه دواړه به د شورا په مقابله کې ودرېږو مطلب شاه چې دواړه یو ځای شو نو ته څه وې چې زمونږ خبره به ځای ونیسي زه به څنګه ننیسي و مهربانه ته به وګورې چې ستا خبرې ته شورا اهمیت ورکوي که نه مطلب شاه چې داسې ده نو زه صرف د اوسه ستا ملګری یم زه خو د همدې ساعت په تمه وم چې څوک پیدا شي او زما ملاتړ وکړي آی د چا خبره کاشکې چې د ایمان سوال مې کړی وی هم قبلېده ته وګوره خدای پاک د کنډو کلي نه دلته راوستې مهربانه تا ته خو معلومه ده چې زما نوم مطلب شاه دی مطلب شاه او مطلب شاه د ژرندې د پلنو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي روغه نو ستا په شان خلکو پیدا کول ورته لا څه شی دي بس زما او ستا خبره اوس له خیره سره پاخه شوه پاخه ته ګوره چې په دې شورا درته سر ګرځوم او که نه عجب ګوله ته خو پټو ته راغلی ښه ما په کلي کې لټولې ستړی ستومانه شوم درپسې دلته هم درنه خلاص نه شومه غضبه بیا څنګه راغلی غلی نه یمه څنګه غلی ولې به غلی یمه خبرې ته راغلی یمه خبرې ته او اوس به در سره خبره سپینومه خدایه پاکه ما خو ویل چې په غضب واوښتم زه ورته څه یم او دا څه وی عجب ګوله دا بنګه بنګه مې دې نه خوښېږي ښه سمه په تیزه خبره وکړه چې جواب یې درته درکړمه او ښه وایه کومې خبرې ته راغلی تا سره خبره سپینول ټول کلی خبرول دي چغې مه وه غوږ نه مې لږ وړاندې شه غوږونه دې راته وخوړو زما خبرې ته ښه غوږ ونیسه ملګريه غوږ دې دی وا دې اورېدو زه اورمه اورمې سکون خو نیمه خبره دې وکړه خبره دا ده ګوره عجب ګله چې هر څه ګوره زما ستا تر منځه دي ښه ما پسې به ګوره نور خلک نه رالیږي یو غیران ولور درته نشم کمولی خی واوره وا دې اورېده غوږ دې دی ما تا پسې څوک درلیږلي چې هر څوک درغلی دي هغه شورا درلیږلي او ته ما پسې مه راځه ما دا خبره شورا ته پرېښې شورا ته تا سره زه د سر ماغزه نشم خوړلی ځکه چې مشران ته نه منې جرګه ته نه منې او نورې لارې ما ته نه دي معلومې ما خو پېژندلې که نه چې ته به ما ته دا خبره کې اوس خبره پیغور ته شوه ها عجب ګوله که تکړی که نه نو ځان کې غیرت پیدا که چې پردی خوره لور کې نو ولور ته بې ځان ټینګې او ما تا ته کله پیغور درکړی ما څه ویلې او دا ته څه وې زه خو د لیونی کړمه پیغورونه خو راته ته راکې که نه داسې اسانه خبره ده چې شه دې ویلې ګوزارونه چې یو ګوزار دې راباندې وکړو لاس به وخوري او خدایا و خدایا ګوزار مې نه دی ویلی ده سره اوس څه وکړمه زه لاړ شه د دې ځای نه دا ځای د دې خبرو نه دی که د سره ونښتمه نو بې ځان لپټی دی څوک هم د خلاصیم نشته څه وکړمه وکوڼه یا به مې ته کور ته لیږلی او یا به مې در باندې دا ځان ښه خمبیره کړی ځه اوس دې کار کوه بیا به ګورو سره او د کار نه مې ویستلې داسې کارونه خو دې کړي دي خبرو ته را ګوره دا وه د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي
که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ 0 230 30 55 0 230 650 30 50